السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد او مسلم وبعد. یو محترم رول پوښتنه کړې ده چې یاره څلور رونه ول او دوه د پلار نه جدا شوي ول، دوه ورسره وو. دا چې پلار سره کم دي دوی قرضونه کړي دي، فلهذا اوس دوی وایي چې په طریقه او د پلار په میراث کې به دغه قرضونه ادا کوو. جناب محترمه، یو خو د پلار قرضه ده چې پلار په خپله کړي وي، دا یو. دویمه دا ده چې دوی داسې ګواهان شرعي ودروي چې هغه شرعي ګواهان یو پلار ورته ویلي چې زه پلانکي نه قرض واخلئ زه یې ورکوم، نو دوی بیا د دې پلار په دې استقراض کې وکیلان دي. نو که پلار ورته ویلي چې لاړ شئ فلانکي نه قرض واخلئ ورکوم یې زه، نو هغه هم قرض په پلار باندې حسابېږي. خو که نه دوی خپله جوانمردي او ځواني کړي او تلي دي او خپل قرضونه یې کړي دي او په هغې باندې ورونو ته ودونه کړي یې، نورې خرچې په مور او پلار کړي، هغه اوس د میراث او د ترکې نه اخلي، دا بیا نشي کوی. دا مسله باقاعده طور سره فتوا دارالعلوم دیوبند 14 جلد 73 صفحه کې شراکت اور بټوارې کا بیان، هغې کې صریحي طور سره لیکلي چې کله د ورونو کاروبارونه جدا شول نو بیا د هر یو ورور د ګټې او د تاوان د بل ورور باندې ذمواري نشته، فلهذا د هر یو ګټه هم خپله ده او تاوان هم خپل دی. نو اوس دغه ورونه چې دا کم د پلار سره ول، دا د پلار په میراث کې د هغه پیسو مطالبه نشي کوی چې کومه خرچه په مور او پلار کړي او هغې دپاره یې پیسې خرڅ کړي. او رښتیا وایي دا مسله چې په مور او پلار باندې سړی خرچه کوي، اگر چې هغې ته یې قرض کړی وي که نه، یو سړی دی پلار یې مریض دی په هسپتال کې دی او دی پیسې را قرضوي، د پلار میراث نه خرڅوي او زی او خپل ځواني کوي او په پلار باندې خرچې کوي، دا پیسې هم د میراث نه او د ترکې نه نشي اخیستی. دا مسله باقاعده طور سره فتاوا عثمانیه نه ده، هلته چې موږ سره پېښور کې نږدې یو فتاوا عثماني دا کراچۍ والا لیکلي، یو عثمانیه چې پېښور والا لیکلي، هغې کې باقاعده طور سره صراحتا دا مسله موجوده ده چې په مور او پلار باندې کمې خرچې چا کړي وي، اگر چې په قرض یې د پیسې راخیستې وي، هغه هم د ترکې او د میراث د مال نه اخیستلی نشي. نو دغه ورونه چې دا کمې پیسې را قرض کړي دي، دا صرف د همدوی قرض دی. که دوی را قرض کړي وي، که پلار قرض کړي وي او یا پلار دوی داسې ګواهان قایم کړي چې او پلار موږ ته ویلي چې تاسو ورشئ زما د طرفه پلانکي نه واخلئ، نو بیا خو هغه د پلار قرض دی، بیا هغه د طریقې نه ورکولی شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.